دا ډایرکټ چې ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي او هیله ده چې د تېرې ورځې درس مو تعقیب کړی وي او زده کړی مو وي. راځو نن د مایکروسافټ ورډ پروګرام دوهمه ویډیو جوړو چې په دې کې موږ تاسو د پاراګراف منیو د پاراګراف منیو کې چې هر څه راځي هغه به ان شاء الله په وضاحت سره وایو او ان شاء الله تاسو لپاره به د ګټې وړ ګرځي او تاسو به زده کوئ. تېر د ورځې درس کې موږ تاسو د کلیپبورډ منیو او د فونټ منیو ګان ویلې. نن راځو د پاراګراف منیو. پاراګراف منیو کې لومړی موږ تاسو راځو الاین وایو. الاین عموما کله چې موږ تاسو صفحه عنوان ولري یو موضوع عنوان لري او غواړو چې د صفحې په منځ کې طرف باندې یا په چپ طرف باندې کړئ موږ دې ځکه د الاین څخه استفاده کوو. ګوره ګران لیدونکو ما په الاین لیفت باندې کلیک وکړ نو دا چپ طرف ته غواړم چې په سنټر کې راشي مطلب په منځ کې نو ما مرکز ته یا منځ ته لاړه ورپسې که چیرې زه غواړم چې دا ښي طرف ته لاړه شي نو بیا الاین رایټ باندې کلیک کوو. دا نه یوازې دا چې موږ د عنوانونو لپاره بلکې که هغه انځور وي که هغه شکل ولرو او که هغه یو لنډ عبارت یا جمله وي د هغې په انتقالولو کې هم موږ ورڅخه ګټه اخیستلی شو چې غواړو د صفحې منځ یا ښي طرف یا چپ طرف ته انتقال کو. ورپسې راځو جسټیفای وایي. جسټیفای د څه لپاره استعمالیږي ګرانو لیدونکو دغه جسټیفای دی. جسټیفای منظم کولو ته ویل کېږي. کله چې ګرانو لیدونکو موږ یو پاراګراف ولرو زه دغه پاراګراف لرم او دا ګډوډ دی مطلب ګډوډ په دې معنی چې دا لیکې یو شان منظمې نه دي ختمې شوي یو د بل د پاسه یو رقم نو زه غواړم چې دا منظمې شي نو د دې لپاره بیا د جسټیفای څخه کار اخلو. جسټیفای لای د لغتونو ترمنځ فاصله کمه وي او جسټیفای میډیم د لغتونو یا د کلماتو ترمنځ فاصله د لږ زیاته غوندې وي او جسټیفای های بیا ډېره وي. لکه ګران لیدونکو ما جسټیفای های باندې کلیک وکړ نو ګوره د لغتونو ترمنځ فاصله زیاته ده او لیکې ټولې منظمې یو رقم ته شوي. غواړم چې لږ څه کمه شي یا بیخي کمه شي نو موږ د جسټیفای له څخه کار اخلو. ورپسې راځو بولیټس د څه لپاره استعمالیږي ګرانو لیدونکو. بولیټس کله چې یو موضوع په ډولونو باندې ویشل شي فرض که خوست ولایت یا افغانستان موږ په افغانستان یاد کړو چې افغانستان 40 ولایتونه لري. د دې لپاره چې د ولایتونه ښه ښکاره کړل شي واضح ښکاره کړل شي د بولیټ څخه کار اخیستل کېږي. یا یو بله موضوع ده لکه ناون چې دی په 2 رقمه ناون لرو یا پلورل ناونس دی او سینګولر ناونس دی یا بله موضوع لرو چې هغه ډولونه لري نو د دې لپاره موږ بیا د بولیټ څخه کار اخلو. لکه ګران لیدونکو غواړم چې تاسو ته یو مثال درکړم چې ناونس په ناونس چې د انګلیسي یو اسم ته ویل کېږي او په انګلیسي کې تعریف لري نو موږ غواړو چې دا ناون بیا په انګلیسي کې په ډېر ډولونه دی خو یو ځای کې بیا په 2 ډوله دی چې یو پلورل ناونس بل سینګولر ناونس دی. نو راځو زه غواړم چې تاسو ته په دې کې یو مثال درکړم. noun is divided into two parts. ګوره ګران لیدونکو ناون په 2 برخو باندې ویشل شوی دی. یو پلورل ناونس دی او بل سینګولر ناون دی. یو پلورل ناون دی بل سینګولر ناون دی. پلورل ناون او بل سینګولر ناون لرو. نو غواړو چې دا پلورل ناون او سینګولر ناون د ناون ډولونه دي او داسې لږ مشخص غوندې یا په ناون پسې تړلي غوندې ښکاره شي نو د دې لپاره موږ دغه انتخابوو. څنګه کوو؟ لومړی به تاسو دغه سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دغه هر څه چې هغه ډولونه چې یو موضوع لري لومړی به هغه تاسو سلیکټ کړئ. کله چې دغه سلیکټ کړئ نو راځئ تاسو به بل ټیکسټ باندې کلیک کوئ. ګوره ګرانو لیدونکو دوی داسې مشخص غوندې یا ښه غوندې ښکاره شول او په ناون پورې تړلي ښکاره شول. نو دا ډېر استعمالیږي ډېر مهمه موضوع ده. بیا بېلابېل ډولونه موږ لرو که تاسې دا ټکې غوندې یا دغه د چک علامه وي یا دغه علامه وي چې کومې علامې لرئ تاسې د دې ځای څخه وربدلولی شئ هر یو چې ستاسو په زړه وي. ورپسې نمبرینګ دی. نمبرینګ هم همدغه بولیټس دی. لکه موږ غواړو چې د دغه نښانو پر ځای د نښانونو پر ځای شی استعمال شي نمبر استعمال شي. نمبر استعمال شي. هغه نمبر 1 2 3 دی. همدغه شان لاتینی حروف دی انګلیسي BC په غټو په کوچنیو هر رقم تاسو ورته استعمالولی شئ نمبر دی. او دغه هم
بل سټایل دی ورپسې چې ملټي ویلایز دی. لکه ګوره ګران لیدونکو کله چې موږ او تاسو داسې یو موضوع ولرو چې هغه عنوانونه منظم کړي وي یا سرخط وي لنډیز وي د عنوانونو د هغې دپاره بیا موږ او تاسې د ملټي ویل لیست څخه کار اخلو. کله چې ملټي ویل لیست څخه هغه وخت کار اخیستل کېږي کله چې موږ او تاسې د عنوانونو یو لنډیز ولرو. موږ ټول عنوانونه په یوه صفحه کې منظم کړي دي، مطلب په پلانکي مخ کې دغه عنوان دی او په پلانکي صفحه کې دغه عنوان دی. نو موږ هغه وخت بیا د ملټي ویل لیست څخه کار اخلو. دا هم د موضوع یا د یو موضوع د ډولونو لپاره هم کارول کېږي او هم د صفحو د منظموالي لپاره یا د لنډیزونو سرخطونو لپاره ترې کار اخلو. ورپسې ډیکریز انډینټ او انکریز انډینټ دی. ګران لیدونکو انډینټ فاصلې ته ویل کېږي او ډیکریز کمول، انکریز زیاتول. انکریز انډینټ فاصله زیاتول او ډیکریز کمول. د دغو سرحداتو یا د دغو بارډر څخه د صفحې د دغو بارډرو څخه کله چې تاسو ګورئ په د ګران لیدونکو ما په دغه ځای باندې کلیک وکړ او غواړم چې د دغه د صفحې د دې کونج څخه یا د دې سرحد څخه بارډر څخه د خط لږ فاصله زیاته ولري، نو موږ بیا په انکریز انډینټ باندې کلیک کوو. ګوره ګران لیدونکو چې ما کله په دې باندې کلیک کړو د ټول پاراګراف د دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې دا یو پاراګراف دی، دا سره تړلی دی. هر څه غیرات چې موږ په دې باندې کلیک کوو په دې کې زه راولم نو عموما په ټول پاراګراف کې راځي. لکه ما په انکریز انډینټ باندې کلیک کړو نو د دې ځای څخه فاصله زیاته شوله او په بیرته که په ډیکریز انډینټ باندې فاصله کوم بیا کمیږي. انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ د سرحداتو څخه فاصلې زیاتولو او کمولو ته څه شی ویل کېږي؟ څه استعمالوو؟ انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ استعمالوو. او لاین ان پاراګراف سپیسینګ د څه دپاره استعمالیږي؟ ګران لیدونکو پاراګراف موږ او تاسو دغه پاراګراف لرو، غواړو چې د دغو لیکو یا د لاینونو ترمنځ فاصله زیاته وي او که کمه وي. دا د دې ځای څخه موږ او تاسو ورکولی شو. ګوره ګران لیدونکو هر څومره فاصله چې تاسو وغواړئ ورکولی شئ، 2.5 3 ان چې څومره فاصله تاسو وغواړئ ورکولی شئ. عموما یې 1.15 استعمالیږي. نو هر یوه چې تاسو غوښتله د دې ځای څخه د لاینونو ترمنځ فاصله ورکولی شئ. نو زه به فعل حال په یو کې پرېږدم. هر یوه چې تاسو غوښتله ورکولی شئ، هغه ستاسو په موضوع پورې او ستاسو پورې اړه لري. او بل په دغه ځای کې موږ ګرانو لیدونکو لیفت ټو رایټ ټیکسټ ډایرکشن او رایټ ټو لیفت ټیکسټ ډایرکشن دا د څه دپاره استعمالیږي؟ کله چې تاسو په لیفت ټو رایټ ټیکسټ ډایرکشن باندې کلیک کړی وي نو د چپ لخوا لیکل ترسره کېږي. لکه د انګلیسي لیکلو لپاره همدغه یو موږ استعمالوو، د لیفت نه د ښي په طرف، د چپ نه د ښي په طرف موږ لیکنه ترسره کوو. او که چیرې کې په پښتو باندې لیکنه کوو، په فارسي باندې لیکنه کوو یا په عربي باندې لیکنه کوو یا په اردو باندې لیکنه کوو، موږ بیا د هغې دپاره د دې ډایرکشن څخه کار اخلو. بیا به تاسو دغه یو کلیک کړی وي نو بیا چې تاسو کله لیکنه کوئ، لکه ګورئ ګران لیدونکو زه لیکنه کوم په دغه ځای کې به زه لیکنه وکړم نو دې خوا د لیکنه ترسره کېږي، د ښي نه ته تر چپ طرف لیکنه ترسره کېږي. وبخئ اوس خو انګلیسي ده، خو کله چې تاسو نو ګران لیدونکو دغه د لیفت او د ډایرکشن کار. کله چې موږ او تاسو په انګلیسي باندې لیکنه کوو دا به مو یو به مو کلیک کړی، لکه اوس ګورئ ګران لیدونکو دغه یو کلیک شوی ده چې د چاپ نه د ترخی طرف باندې لیکنه کوي. او که چیرې که موږ غواړو چې په پښتو، فارسي، داري یا عربي باندې لیکنې وکړو نو موږ بیا دغه ډایرکشن کلیک کوو چې د ښي نه ته په چپ طرف باندې لیکنه کوي. فی الحال موږ په انګلیسي باندې لګیا نو دغه یو کلیک شوی. که چیرې کې تاسو غواړئ چې په پښتو باندې لیکنه وکړئ یا په عربي باندې وي یا په فارسي باندې وي یا په اردو باندې وي، موږ بیا دغه د رایټ ډایرکشن باندې کلیک کوو. لکه ګوره ګران لیدونکو هغه موږ بیا د ښي طرف نه چپ طرف راځو. خو په الحال انګلیسي ده نو چون دا غلطیږي نو موږ به بیرته دغه یو کلیک کړو. نو که چیرې تاسو خو غوښتل چې په پښتو باندې لیکنه وکړئ نو بیا به ډایرکشن ورته بدلوئ. ورپسې راځو شیډینګ څه ته شیډینګ د څه دپاره استعمالیږي؟ دا د عموما کله چې موږ غواړو یو مکمل پاراګراف، یوه مکمله موضوع چې سره تړلې ده
نو د هغې د مشخص کولو لپاره هغه په رنګونو موږ ښودلی شو، د هغې رنګ ور بدلولی شو. نو موږ بیا د شیډینګ څخه کار اخلو چې غواړو د هغې رنګ بدل شي، هغه لږ په کتاب کې مشخص شي، هغه لږ په د صفحه کې مشخص غوندې شي، یا بېله موضوع ده یا ورباندې ورپورې تړلې موضوع ده. موږ هغه وخت له شیډینګ څخه کار اخیستلی شو. نو کال ورباندې رنګ ورباندې ختمیږي. له دې ځای څخه رنګ ورکولی شي، یوازې چې دلته مو کلیک کړی وي. ورپسې راځو بارډرز دي. بارډرز کله چې موږ غواړو یو پاراګراف یا یوه لیکنه په جدول کې بنده کړو، څه کې بنده کړو؟ په جدول کې هم بندولی شي. که باټم بارډر ووایو یوازې د لاندې خوا به یو سرحد یا یوه لیکه ورسره تېره شي، که ټاپ وایو د پاس لخوا، او که لیفټ وایو د چپ لخوا، او رایټ د ښي لخوا. او نو بارډرز بیخي ختمیږي. آل بارډرز باندې چې کلیک کله وکړو نو 4 طرفه بارډرز یا سرحدات ورسره راځي. آوټساید بارډرز او انساید بارډرز د باندې به سبا کار وکړو. همدغسې په د لاندې موضوعګانو باندې نو دغه وو تر آل بارډرز پورې در سره وګورئ. نور به انشاءالله سبا ور باندې کار وکړو. دغه ستاسو د نن ورځې درس او هیله ده چې زده یې کړئ، در سره وګورئ ویډیو او شیر یې کړئ. مننه.